په simple present tense کې usage 3 ته راځو. We also use the simple present with zero conditional which means something is always true. موږ همدارنګه حاضره ساده زمانه د زیرو کنډیشنل سره استفاده کولی شو، کوم چې همیشه صدق کوي یا کوم چې همیشه رښتینی وي. تاسو باید زیرو کنډیشنل وپېژنئ. د مثال په ډول if you drop an egg it breaks. که چیرې تاسو هګۍ وغورځوئ دا ماتېږي. any egg will break if it's dropped. هر هګۍ که وغورځېږي هغه د ماتېدو قابلیت لري. یعنې په دې جمله کې simple present tense موږ استفاده کړل چې it breaks اور دا په حاضره ساده زمانه کې د هګۍ ماتېدل دا یعنې زیرو کنډیشنل ده، کوم چې همیشه صدق کوي په هر ځای کې، ځکه هره هګۍ چې د لاس څخه وغورځېږي هغه ماتېږي. دا و simple present tense او د هغې اړوند درې یوزیجز چې موږ تاسو پرې بحث وکړ. که چیرې تاسو د درس اړوند کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ کولی شئ د الکوزای ای لرنینګ چینل په کمنټ کې راسره پرېږدئ.